हम समझते हैं कि अफ़गान موږ हुकाम په دې भी बहुत خبر अच्छी یو तरह چې जानते افغان हैं कि हम چارواکي په دې ښه टेररिस्ट پوهیږي چې एलिमेंट्स हैं هلته کومې ترهګرې और ډلې دي د هغوی इनको ملاتړ څوک इसकी کوي. पुश्तनाही دوی یا درې اونۍ مخکې د طالبانو استازي له ما سره مرکه کې وویل چې د پاکستان له لوري له دوی سره په دې هکله هیڅ شواهد یا ثبوتونه شریک شوي نه دي. रियलिटी सबके هر څوک सामने په है دې خبر دي چې every په body افغانستان knows کې د ټي ټي कि پی مشرتابه अफगानिस्तान چیرې में اوسیږي कहाँ पर نو دا څوک ردولی TTP نشي. की پوله چې د پاکستان له لوري ویل کېږي چې دا یوه نړیواله پوله ده، لکن طالب چارواکي اوس هم وایي دا ډیورنډ کرښه ده. देखिए ये हमारे नज़दीक कोई इशू नहीं है دا زموږ لپاره هیڅ مسله نه ده ځکه چې نړیوال قانون څرګند دی او د چاپ ویلو حقیقت نه بدلیږي. حقیقت همدا دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یوه منل شوې نړیواله پوله ده. मेरा पहला सवाल زما لومړنۍ پوښتنه له کابل سره د اړیکو په هکله ده. اړیکې مو اوس څنګه دي؟ अभी इस वक्त हमारा उनके साथ बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेशन चल रहा है ट्रेड पर دا وخت زموږ له هغوی سره په ډیرو برخو کې همکاري روانه ده. هغه که د سوداګرۍ برخه کې وي چې همکاري مو ورسره ده. سربیره پر دې زموږ هڅه ده چې کوم پاکستانیان او افغان وګړي د یو بل هیوادونو ته سفرونه کول غواړي هغوی ته اسانتیاوې برابرې کړو. اوس یوه نیمه ستون ده چې دا وخت په دې اړیکو کې راځي او په ډیرو شیانو یې ستوری غوړولی دی. هغه دا ده چې په افغانستان کې ځینې ترهګرې ډلې دي چې د هغوی هلته پښتون پاکستان په تشویش کې دی او په دې لړ کې زموږ له افغانستان سره خبرې هم روانې دي او زموږ خواهش هم دی چې هغوی ژر تر ژره د دې ترهګرو ډلو پر ضد ګام واخلي تر څو د دې ډلو د کړنو له امله د پاکستان او افغانستان پر اړیکو باندې کوم اغیز پرې نه وځي. हरकत की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है उस पर कोई हर्फ ना आए. लेकिन दूसरी तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है لکن له هغې خوا خو دا دعوه کېږي زه به د طالبانو حکومت د پوځ د مشر قاری فصیح الدین بیان راواخلم چې تېره اونۍ یې ویلي وو چې هلته یې نه ټي ټي پي شته او نه یې هم چا د شتون کوم ثبوت ورکړی دی. देखिए पाकिस्तान तो इस सिलसिले में बात करता ही है. आप अगर ګورئ پاکستان په دې لړ کې خبرې کوي تاسو ډیر شاته مه ځئ. تیر څو اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو ریپورټونه راغلي وو چې پکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په هکله هر څه ډیر روښانه انځور کړي دي. उसका और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से टीटीपी वहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है. او په دې کې دوی ویلي دي چې څنګه ټي ټي پی هلته په غښتلي دریځ کې ده او له نورو ترهګرو ډلو سره یې اړیکې دي او دا یو حقیقت دی چې څوک یې ردولی نشي او دا ډیر اړینه ده چې د دغې ترهګرې ډلې ټي ټي پی پر ضد ګام واخیستل شي. افغانستان چې موږ یې د خپلواکۍ ډیر احترام کوو افغانستان هم باید هلته خپلواکي وساتي او دغه ترهګرو ډلو ته په خپله مځکه کې ځای ورنه کړي. अपहोल्ड करे और इन टेरर ग्रुप्स को अपनी सरजमीन पर स्पेस डिनाई करे. تر 2021 سوي کال مخکې کله چې هلته پخوانی جمهوري نظام و هغه وخت به پاکستان دا هم تور پورې کاوه چې هلته بلوچ بیلتونپالې ډلې هم شته او د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. اوس ستاسو معلومات څه دي چې آیا بلوچ وسله هلته شته که نه؟ या नहीं वो देखिए हमारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं टेरर ग्रुप्स के बारे में. زموږ د ترهګرو ډلو په هکله ډېرې اندېښنې دي چې هلته د افغانستان په خاوره کې موجودې دي او موږ ډېر ځله خپلې اندېښنې له افغانستان سره شریک کړي دي. موږ په دې باور نه لرو چې ډیپلوماسي د رسنیو له لارې وکړو یا پیغامونه د رسنیو له لارې ورکړو. کله کله د ریکارډ سمیدو لپاره موږ ولس ته خبرې کوو. زموږ لپاره مهمه دا ده چې دغه ترهګرې ډلې چې په پاکستان کې ترهګري کوي د هغوی او د هغوی د مشرتابه پر ضد باید ګام واخیستل شي او هغه څوک چې د دې ترهګرو ډلو ملاتړ کوي د هغه باید مخه ونیول شي. موږ په دې خبر یو چې افغان چارواکي په دې ښه پوهیږي چې هلته کومې ترهګرې ډلې دي د هغوی ملاتړ څوک کوي او هغوی څه ډول د ملاتړ شبکه لري هغوی څه ډول عملیات کوي. ځکه نو زموږ خواهش دی چې دوی باید پر ضد ګام واخلي. करते हैं इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि इस पर वो एक्शन लें. अक्सर ये اکثره وخت د پاکستان له لوري دا ویل کېږي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې د افغانستان خاوره استعمالي شي یا بیا دا ویل کېږي چې موږ یې ثبوتونه افغان چارواکو ته سپارلي دي. آیا راته ویلی شئ چې څه ثبوتونه او څه ډول مو هغوی ته سپارلي دي؟
देखिए हमारे बहुत सारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं और बहुत दफ़ा हमारी दिल्ली सी हाई लेवल زموږ د اړیکو نیولو ډېرې لارې دي. ډېر ځله زموږ ترمنځ د لوړ پوړو چارواکو تګ راتګ کم شوی دی. موږ له هغوی سره دا معلومات شریک کړي دي او هغوی ته مو ویلي دي چې کوم خلک دي چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړ دي او د هغوی په هکله مو معلومات ورسره شریک کړي دي او افغان چارواکي خبر دي چې هغه کوم خلک دي او د ترهګرۍ په کوم ویښو کې لاس لاره. موږ دا غواړو چې د دې کسانو او ډلو پر ضد ژر تر ژره باید عملیات وشي. में वो शामिल रहे हैं और हम चाहते हैं कि इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ इन इंडिविजुअल्स के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द एक्शन हो. लेकिन 2-3 हफ्ते पहले मेरी لکن 2 یا 3 ونې مخکې د طالبانو استازي له ما سره مرکه کې وویل چې د پاکستان له لوري له دوی سره په دې هکله هیڅ شواهد یا ثبوتونه شریک شوي نه دي. देखिए मेरा मकसद किसी के साथ बहस करना मीडिया के थ्रू नहीं है. हम ګوره زما مقصد له چا سره د رسنیو له لارې بحث کول نه دي. موږ د افغان چارواکو عزت کوو ځکه به نو د دې په ځواب کې لاړه نشم. خو زه یوازې دا وایم چې حقایق د هر چا مخ ته دي. د ملګرو ملتونو ریپورت د ټولو په مخ کې دی. حقیقت د ټولو مخې ته دی. هر څوک په دې خبر دي چې په افغانستان کې د ټي ټي پي مشرتابه چیرې اوسیږي. نو دا څوک ردولی نشي. रह रही है तो ये इसमें इसको झुटलाया नहीं जा सकता. لکن تاسو دومره راته ویلی سئ چې څومره شواهد مو هغوی ته سپارلي لکه 10 یا کوم شمېر راته راښولی سئ؟ देखिए मैं जिस तरह से अभी कहा आपको कि हम لکه څنګه چې ما درته وویل چې موږ د رسنیو له لارې په ډیپلوماسۍ باور نه لرو او د استخباراتو په هکله چې کوم ریپورټونه وي د هغوی بشپړتیا ډېره اړینه وي او په هغه پر رسنیو کې بحث کول مناسب نه دي او غیر مسؤلانه کار دی. غیر مناسب है और غیر ذمہدار है. इस वक्त आपके دا ख्याल وخت ستاسو په فکر د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو لویه مسأله څه ده؟ देखिए यही एक सबसे همدا یوه د ټي ټي پي مسله تر ټولو لویه مسله ده. ترهګري تر ټولو لویه مسله ده او دا ډېره اړینه ده چې موږ باید دا ستونزه هواره کړو او دواړه هیوادونه په ګډه د خپلو وګړیو د خوشحالۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي. काम कर सकें. बॉर्डर पाकिस्तान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये एक پوله چې د پاکستان له لوري ویل کېږي چې دا یوه نړیواله پوله ده لکن طالب چارواکي اوس هم وایي دا ډیورنډ کرښه ده. ستاسو په فکر آیا دا لویه ستونزه نه ده؟ बहुत बड़ा इशू है. देखिए ये हमारे नज़दीक कोई इशू नहीं है बिकॉज इंटरनेशनल دا زموږ لپاره هیڅ مسله نه ده ځکه چې نړیوال قانون څرګند دی او د چاپ ویلو حقیقت نه بدلیږي. حقیقت همدا دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله یوه منل شوې نړیواله پوله ده چې د نړیوال قانون پر بنسټ جوړه ده. نو په خواهش کولو باندې حقیقتونه نه بدلیږي ځکه موږ وایو چې دا هیڅ مسله نه ده. गलती नहीं है तो इसलिए हम इसको ये हम समझते हैं कि एक नॉन इशू है. 2000 تر 2021 عیسوي کال وړاندې دلته یو عام تاثر دا و چې په افغانستان کې به د طالبانو حکومت راځي او بیا به د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې وي خو اړیکې لا هم سمې نه دي. آیا دا د پاکستان د بهرنۍ تګلارې ناکامي ده که کومه بله مسله ده؟ कोई और इशू था कि देखिए मैं माजी में नहीं जाना चाहती. हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम जो भी अफ़गानिस्तान में ګورې زه ماضي ته تلل نه غواړم. زموږ تل دا هڅه ده چې په افغانستان کې چې هر څوک واکمن وي له هغوی سره مو ښې اړیکې وي. همدا وجه وه چې تر 2021 میلادي کال مخکې هم چې په افغانستان کې کوم حکومت و پاکستان له هغه سره ډیر کار وکړ او د خبرو اترو لپاره یې بیلابیل میکانیزم جوړ کړل. همداسې اوس چې هلته واکمن دي له هغوی سره هم پاکستان په خبرو اترو باور لري. تاسو ته معلومه ده چې زموږ یو شمېر مشرانو افغانستان ته سفرونه کړي دي. نو زموږ دا خواهش دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې وي او د دواړو ترمنځ څومره چې هم سوء تفاهم وي هغه لرې کړلی شي او په ګډه ستونزې هوارې کړل شي. ममालिक के दरमियान जो भी गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया जाए और मिलजुल कर मसाइल का हल किया जाए. एक खबर आई थी गुज़िश्ता हफ्ते कि पाकिस्तान की जानिब से कोई تېره اونۍ یو خبر و چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د شړلو 2 لړۍ پیلېږي. تازه معلومات څه دي؟ से इसमें क्या है ताज़ा अपडेट? देखिए पाकिस्तान ने जब ये एक پاکستان چې کله دا لړۍ پیل کړه چې ورته د ناقانونه بهرنیانو د ایستلو پلان ویل کیږي د دې 3 مرحلې دي.
لومړی مرحله هغه چې بې له کومو اسنادو پرته په پاکستان کې بهرنیان اوسېدل او د پاکستان د امیګریشن قانون خلاف ورزي کوله، هغوی باید له پاکستانه لاړ شي او پاکستان د خلکو ته برملا وویل چې نه به څوک جریمه کیږي او نه به هم زنداني کیږي. که څوک په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته ستنیږي او دا د هر بهرني وګړي لپاره وو، یوازې د افغانانو لپاره نه وو، دا ټولو هغه بهرنیانو لپاره وو چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه اوسېږي. دا چې دویمه مرحله یې کله پیلیږي، دا پرېکړه به اوس حکومت کوي او چې کله وشي ستاسو وړاندې به راشي. इसका अभी फैसला गवर्नमेंट ने करना है, तो जब होगा तो आपके सामने आएगा. फ्रैंकफर्ट में जो वाक़या हुआ था उसमें په فرانکفورت کې چې کومه پیښه شوې وه، په هغه کې د پاکستان حکومت د آلمان له حکومت غوښتنه کړې وه چې هغه څوک چې په دې پیښه کې ککړ وو باید پر ضد یې قانوني ګام واخیستل سي. آیا تر اوسه څوک نیول سوي دي که نه؟ किसी को कोई गिरफ्तारियां हुई है या नहीं? देखें, हम सबसे पहले तो जो ये वाक़या हुआ फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ, تر ټولو لمخه کله چې په فرانکفورت کې دا پیښه وشوه او هلته د پاکستان پر قونسلګرۍ برید وشو، دا یوه ډېره ناوړه پیښه وه او موږ دا ګڼو چې دا د آلمان حکومت مسؤلیت دی چې د پاکستان د ډیپلوماټانو او سفارتي ودانیو ساتنه وکړي، ځکه نو پاکستان دا غوښتنه وکړه چې هغه څوک چې په دې برید کې لاس لاره د هغوی پر ضد د قانوني ګام واخیستل شي او د هغو چارواکو پر ضد هم چې د امنیت برخه کې خپل مسؤلیت پوره کړی نه و. सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारियां थी पूरी ना की करें, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए. और हमें او زه چې تاسو ته دا وایم ډیره خوشحالي محسوسوم چې موږ ته د آلمان حکومت له لوري هغه وخت ډیر مثبت ځواب راکړل شو او په دې پیښې له پاکستان څخه بخښنه هم وغوښته. هغوی زموږ امنیت هم نور ټینګ کړ او د دې ډاډ هم راکړ چې هغه کسان چې په دې پیښه کې ککړ وو د هغوی پر ضد به ګام اخیستل کیږي. زموږ کونسلګرۍ او سفارت د آلمان له حکومت سره په تماس کې دي او دا وخت لا هم پلټنې روانې دي او موږ هیلهمن یو چې هغه کسان چې په دې کې ککړ وو هغوی به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. जारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे उनको कानून के कटहरे में लाया जाए. کله چې طالبانو لومړی ځل په 1996 کې په افغانستان کې حکومت جوړ کړ، هغه وخت پاکستان تر ټولو لومړی د دوی نظام پر رسمیت وپېژاند. آیا اوس داسې څه پلان شته چې په نږدې راتلونکي کې د دوی حکومت پر رسمیت وپېژنئ؟ फ्यूचर में कि देखिए, पाकिस्तान ने इस पे पिछले कई महीनों में ये कहा है कि ये जो پاکستان په تیرو میاشتو کې دا ویلي دي چې د رسمیت پیژندلو مسله سیمه ده او پاکستان به د افغانستان او له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره تر سلا مشورو وروسته دا پریکړه کوي. موږ دا ګڼو چې څومره چې هم افغانستان هغو ژمنو ته چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي وي هغه پلي کړي، د رسمیت پیژندلو لپاره به یې لارې هوارې کړي. راځئ چې هیلهمن اوسو چې موږ به هغې خواته ځو. recognition की राह हमवार होती जाएगी. So let's hope that we move in that direction.